نانی مودت دے بی گناہی دی لمن را لوجلے کڑے ماددی نظام بغاوت دے یہ نظم دا دے زب یار دی خبری وضاحت کوما چې زه بیخي نه غواړم چې زه دلته کوم شاعر د هغه اویس جانان که زړه بد شوی وي دا بیخي زما خبره نه وه دا د صدر صاحب خبره وه دا د مشرانو خبره وه نو زه ستا نه بخښنه غواړم د دې ټولو په مخامخ ځکه دا د ټولو په مخامخ وشو سبا میډیا ده نو بیا کیدای شي چې څه خبره راشي او بلکل دا د صدر صاحب خوښه وه او هغه وویله نو زه بخښنه غواړم پکار دی چې یو کلام د دې وخت په مناسبت سره یو نظم دی وای زه په داسې ملک اوسم د مودو نه دلته جنگ دی هر دیوال په وینو رنګ دی بلا پیغلې کونډې شوي دویم کور دلته کړنګ دی د ژوند وتې انسانان دي ډېر بچي یتیمانان دي دلته میندې په ژړا دي په ژړا کې پلاران دي زه په داسې ملک اوسم پکې ویر دی ماتمونه دا خاموشه ماښامونه د پښتون په خاوره جنگ دی قیامتونه ټول د کار سړی ختمیږي د مایار سړی قتلیږي اتلان زمونږ وجنې د سرکار سړی یریږي زه په داسې ملک اوسم هر طرف ته یو غوغا ده دلته جوړه ناروا ده هر خوا سرې وینې بهیږي د پښتون د سر سودا ده یو وحشت دی او ماتم دی د هر چا سترګو کې نم دی زه جومات ته ورتلی نشم سپاره کې راته بم دی زه په داسې ملک اوسم چې د ظلم انتها ده ناروا پکې روا ده ته به وایې چې کربلا ده قتل شوي چې خندا ده په هر مخ باندې ژړا ده د خپل حق تپوس به نه کوم چې زما کومه ګناه ده زه په داسې ملک اوسم چې د کفر تور نظام دی ظلم دلته کول عام دی پښتانه په ژوند ستومانه او عزت پکې نیلام دی چې په اوبو پسې مې وجني هم په وړو پسې مې وجني په طرفو کې یې خوښ نه یم په خوږو پسې مې وجني زه په داسې ملک اوسم په هر زړه کې اسویلي دي د بارودو تور لوګي دي نړېدلي آبادي دي چې چرګان مې لا زخمي دي بس هېڅ څه مې محفوظ نه دي لوی واړه مې محفوظ نه دي د بوټانو حکومت دی پښتانه مې محفوظ نه دي زه په داسې ملک اوسم چې رښتیا پکې څوک وایي او صفا پکې څوک وایي چې دا پکې څوک وایي او د غل کاکا د غلا پکې څوک وایي بس هغه پکې ورکېږي او هغه پکې سپکېږي او هغه ذلیله کېږي هم هغه پکې قتلېږي زه په داسې ملک اوسم زه د داسې قام بچی یم زه لیکوال تاج بنیری یم زه د خپلو نه پردی یم زه د نورو ازمری یم ځان مې نه دی پیژندلی تل په نورو پسې تلی ځان مې بل چاله وجلی جنګ مې تورو لګټلی ډېره مننه